سلام ګرانو ملګرو، زموږ د ویډیوګانو مقصد فقط تاسو ته لارښوونه ده. که تاسو زموږ چینل تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، او که تاسو زموږ د چینل ویډیوګانې خوښیږي نو حتما یې لایک کړئ. مننه له تاسو څخه. دوه شیان وخورئ او ټوله شپه د ښځې پښې اوچتې کړئ. یوازې دوه شیان. هو دوستانو، یوازې دوه شیان. ملګرو، ډیره اسانه او ارزانه نسخه ده چې هر څوک یې استعمالولی شي. د دې دوه شیانو د استعمال سره به ستاسو د انزال وخت زیات شي. نن درته دوه شیان درښیم چې د هغه په ستاسو نفس کې سختي راولي، یعنې ستاسو وجود که سست وي نو ستاسو نفس به تازه کړي، ستاسو مني به د الکي په شان کلک کړي. چې دا دوه شیان څه شی دي ملګرو؟ راځئ چې ویې ګورو. اول هم اوبه دي او دوهم چڼې یا نخود. طریقه یې داسې ده چې چڼې یا نخود به د شپې په یو ګیلاس اوبو کې واچوئ. کله چې سهار له خوبه پاڅېدلی نو اوبه به یې لرې چپه کړئ او چڼې یا نخود به په نهاره وخورئ. دې سره به ستاسو وجود تازه او مقاومت پیدا کړي. ستاسو مني یا اوبه به د فولاد یا الکي غوندې کلکې شي. دا نسخه به تاسو 10 ورځې استعمال کړئ. یادونه، خو په دې 10 ورځو کې به تاسو خپلې مېرمنې سره کوروالی نه کوئ. 10 ورځې وروسته د دې نتیجه وګورئ، تاسو به هم حیران پاتې شئ. خپلې مېرمنې سره د کوروالي نه خوند واخلئ. ملګرو، زموږ چینل ته سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو دوستانو سره شریکه کړئ.